آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام میم الله تل تر تلا ژوندۍ ذات څخه پرته چې د کائناتو د نظام سمبالونکی دی په حقیقت کې هیڅ کوم بل خدای نشته نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام زه پر تا دا کتاب نازل کړی چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو ریښتینه کوي چې له دنه په خوا راوړل شوي وو د دې نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړی دی او هغه محق لګلی دی چې د حق او د باطل توپیر ښوونکی دی اوس چې کوم خلک د الله د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارومرو په سخته سزا اخته شي الله دې بے امان زور څښتن او د بدو بدل ورکوونکی دی إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء زمکه او اسمان کې هیڅ شی له الله نه پټ نه دی هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم دا خو همغه دی چې د میندو په ګیرو کې ستاسي صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغه سي جوړوي له هغه مقتدر حکمت والانه پرته بل هیڅ خدای نشته هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ماغه خدای دی چې دا کتاب پر تا نازل کړی دی په دې کتاب کې دوه ډوله آیاتونه دي یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات د کوم خلکو په زړونو کې چې کوګوالی دی هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله نه پرته بل هیڅ څوک نه پوهیږي د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې مونږ پر هغو ټولو ایمان لرو دا ټول زمونږ د رب له لوري دي او رښتیا دا ده چې له یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندان اخلي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ویل الله نه دا دعا کوي چې پروردګار کله چې تا مونږ پر سم لاره خوځولیو نو بیا مو هیڅ کله زړونه مکړو مونږ ته د خپل پیرزوینې لزیر مینا رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقيقي لورونکې صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی